دوستانو سلامونه. نن زه تاسو ته یو ډول سمودي په نوم یو رقم جوس ته درته جوړوم. د جوس معمولا نری خو د سمودي سره یو څه ټینګي. نو دا لپاره ما راخیستې دي په دې دا رقم میوه ده. تاسو وینئ چې په دې کې ګورګورې دي، سټرابري دي او کیله ده، او دا هم ټوله یخ وهلې په دکانو کې خرڅېږي چې په دې شکل پاکټونه دي. دوستانو که تاسې د دکانو په فریزر برخې ته ورسئ، هغلته چې ده هغه بعضې یخې کلچې مې بعضې ترکاریانې چې نو په دې چې کې یو رقم دا رقم یخ وهلې میوې دي. دا ده دې کې ګرچې کیله شته، خو په دې سمودي کې چې ده موږ باید عسل هم ور واچوو. نو د دې لپاره چې عسل زه نن نه ور اچوم، کنې باید 2 قاشقې عسل وي. نو ما د عسل په جای بیا هم 2 کیلو ته ترجیح ورکړه چې 2 دانې کیلې ور اچوم. خوږوالی یې بس کافي ده. علاوه له دې نه هم دا 1.5 ګیلاس د چای خوړلو، دا یو کوچنی جګ ده خو 1.5 ګیلاس د چای خوړلو د مڼې جوس ده. هغه جوسونه چې هغه یو رقم پاکټي جوسونه چې دي او کوچني هغه جوسونه دي. له ایران او پاکستان فکر کوم یو افغانستان ته راتلل. اوس فکر کوم د موږ وطن خپل هم لري، شکر. او دینه علاوه چې ده دغه رقم مستې د جوس سمودي ته ورلیږي. بعضې سمودي چې جوړوي نه ورلیږي، خو په دې شکل په پاکټ یې لیکلي دي مستې هم ورلیږي. په دې شکل مستې ما ورته اخیستې دي، دا رقم دی. او تاسو خپله خوښه همدغه د کورنۍ مستې هم ور اچولی شئ. لیټس البته خوږې په دې رقم مستې دي. او دینه علاوه چې ده که تاسو خپله خوښه خو خوندور راځي بادام او چهارمغز، خو ما صرف بادام راخیستې دي. نو تاسو راسره اوسئ. دا ډېر خوندور او ښه جوس دی، ټینګ جوس دی، او ګرمي هم ده. باید موږ یو څه له د جوس او له د شیانو هم استفاده ډېره وکړو. دوستانو اول به دا یخ وهلې میوه دوستانو اوس به هم د جوس پسې ور واچوم. دا د مڼې جوس او یو څه به سره ماشین روښانه کړم چې لږ څه دومره کفایت کوي. اوس به کیله ور واچوم او مستې به ور واچوم. تقریبا 3 دقیقې مې مکس کړل او دا ده تیار شو. دوستانو دا هم سمودي چې ډېر زیات ښه خوندور جوس ده. نو هیله لرم تاسو خوښ شوی او تاسو په دې ګرمیانو کې جوړې کړئ او ویې خورئ. تر بلې ویډیو الان پامان.